کاری وکړو چې کا دا غټ بېمانه استادان نه دا خو ډېر چقلټېټي استاد دی که نه دا چقلټېټي استاد دی دا ډېر ایمانداره دی او کار به وله ولې نه چیک کوو مونږ روپۍ ورکوو روپۍ راځه چې کار وله چیک کوو ښه چارې چقلټېټي استاد ولې نن خو سره مزدوران نشته بس کار مر آسان شوی کار مر مکمل شوی دی اور کالو کسان ځکه نه راځي یوازې لاله مې سپینې وکړم او اوس شوټینګ کسان به ان شاء الله سبا راځي جو بیا به شوټینګ ان شاء الله کوو نو کار مکمل شوی دی استاد پاپا دی واشروم کې دوه دروازې سره کړل دي او چقلټېټي استاد دا څه دي دا خو دې په واشروم کې دوه دروازې کړي دوه چوکاټونه دي لګولي دا څه شی شو نیکه تاسو پوهې کوم کنه دې خو راشه ته په دې دروازه بدن نه راشي صحیح ده چې په دې راشي بیا په دې باندې وځي په دې به وځي واپس په دې باندې نه ځي راځه ما پسې راشه بیا په دغه حال په دروازه باندې سیده به وځي بیا شاته بیا نه ګوري په دې لارې بیا داسې وځي دا مین لار شوه نو به داسې چې لاړ شي نو په لنډو به داسې راتاو شي نو په دې به بیا وځي په دې به بیا نه ځي په دې لکه یو د تلو شو یو د راتلو لار شو پاپا دا د سم چقردین استاد راوستل او پاپا سم خده یاره پته نه لګي چې ښه دی او که بد دی که هوښیار دی او که په مقل دی خو اوس نوي نظامونه یې په دې واشرومونو کې وکړو دوه دروازې وکړې خو خیر زه دغه خو ستا تجربه ده کېدی شي چې ښه کار دې کړی خو داسې چل کوه که نه ملګري دې شګې له ښه سمې اوبه ورکوه سمې اوبه دې شګې له ورکوه هغه انجینران وایي که نه وایي دا شګه نه ده وایي دا په اوبو باندې مضبوطېږي او ما بابا دی وایي ستا پاپا څه وایي خو زه هم څه یم چې شګه به اوبو مضبوطېدی که نه نو فصل کې به دې کڼې شو کاڼي آبادي به سیمټو مضبوطېږي سیمټو څومره تیز ولې که نه نو همړه آبادي مضبوطه وي ته په نهو ګاډو کې بورې په ما باندې اچې او بیا ته اوچتېږي لږې راته نو زما خو روز ذمواري نه ده زه څه وکړم زه کار کوم راته خو نیک یې او ما ته چې څه وایې زه به کوم خو زه ذمواري نه هلم وسیلې سره ته وکړه ضرور سره ته وکړم ذمواري زه نه هلم نیکه شغلدین استاد چې زما پلار وایي اوبه ورکوه یو ورکوه ځان پلار مه جوړوه او صحیح وایي ګوره چې څنګه زه یم دغه بچي هوښیاران دي دا شی په اوبو باندې مضبوطېږي 3-4 ورځې وله اوبه ورکړه او چقلټېټې ټیکهدار صاحب که اوبه دې ور نه کړې که نه بقایي روپۍ به ته نه میلاوېږي کار دې ختم کړو چې ته څه سبا به زه زغلمه 3 ورځې به ښه ټیک ټاک دی له اوبه ورکړې دا څه ګپ دی څه ټیک ده سم به اوبه کوم خټه به یې کم صحیح ده اوبه به کم جي اوبه به یې کم اوبه کوم که نه اوبه کوم لږ صبر وکړې 2-3 منټه صبر وکړه اوبه کوم یې که نه به شیطانان راوړېدو دا واړه دې نن وژني ښه پته ولګېده دا خو څه کافر شیطانان دي دا پیپونه سره بې ځایه کېښودل دي بله یې وخېژوه که نو دا پلار یو نوی که نه ما ځوړندولی خو دا پلار یو مخامخ ناست دی په سر باندې او ستاسو سره به زه ګورم دا دې څه وکړو دان بکسیمټ واچول چې طاقت د 2 ګنټو نه خو به یو ځای کې ناستې کار خو نه کوي یو ټک شیطان هم تاسو سره کړی دی کافر شیطانان دي زه ګزارېږم الله ستا که ګزار به شمه یا الله ارتا وکړي 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 لاس راکه ګزارېږم نیکه دې وړو خو زه خولې راوستم کله به ګټو ولي کله به باټو باندې ولي او کله دیکې الله کوي نو خو زه خولې راوستم د کار نه مې کار نه ته کار راباندې نه کوي لکه دا خو نن زما سره راوختو ما وې زه دا سړي سره لږ صفایي مپایي لږ کار مار وکړئ ما یې لږ د کار بادشاه خو لګیا دي کار مار خو ستا سره کوي مړه تاسې تنګېږي یار نیکه زما سره دې کار نه کوي خو ما دې ماف کړي خولې دې راوستم ته کار ته مې نه پرېږدي ها زه نه به دې تنګی وړو لږ شیطاني میطاني مه کوئ سړیا دا سړی د کار نه وویستو ته خفه کېږم زه بیا به شیطاني نه کوي زه بازار ته ځم څه سالن مالن به راوړم ټیک ده او ته د وړو هم خیال ساته او خپل هم خیال ساته ښه ساګر وکړه ما نه قرارېږي شیطانه تا خو زه خولې دې راوستم
الکه هغه میخونه پوره وکړه الکه چکول ټټې دی ما اوچت کده ګاونډیان څنګه بخړه دی تا ته څه کې دماغ توازن دې خراب شو دي که څه شل شوی الک دې اسمان ته چوت کړل پاپا د تمانه دی ویلې دا غټ منافق ته الکه کته کوزیږي ګوره چکول ټټې دماغ توازن ما ته ټیک نه ښکاري زما د پاگل غونډه ښکاري کته کوزیږي له شابه زه بازار ته ځم شابه چې دلته وینه نه ما ور دیږي تاسو زه خولي لره واستم شیطانان خو د دیوال نه شاته دي او موقع ده ځکه چې ما په لږو ګاډو کې یو بور سیمټ غورځولي دی دیوال خاصې پروت دی دا پرې غورځوم او ځان دې دمه کوم الکه چکول ټټې استاد دا څه هوښیار هغه دیوال خو ښکته پروت دی نیکا دیوال په تندر مه سړوه الله دې بچي بچ پاتې کړو ته کوم سیمټ زور دیول که نه په لږ ګاډو کې ته ماته یو بور سیمټ غورځوه ته کوم نتیجه راووته که نه